90% خلکو ته کلمه نه ورته. مونږ جوړواله کې یو کلی کې تشکیل و، هغه پوره کلی به کلمه وی لا اله الا الله پاک رسول الله. نو مونږ ورته دا کلمه خو لا اله الا الله محمد رسول الله. دوی تنخالی په قران باندې په جمعات کې دوی تنخالی دې کې شک نشته، دا تنخوا چې دی دا ټیک نه ده په قران باندې. جمعات امامت باندې تنخوا ټیک نه ده، خو علما لیکي چې دا تنخوا چې کوم علما علی نو دا علما تنخوا دا په قران نه علی نه جمعات په امامت باندې علی، بلکې دا د وخت تنخوا علی. مونږ یو ځای ته لاړو بارکانو ته، بلوچستان کې ځای دی. مونږ ته مشرانو ویلو چې دې خلکو نه صرف کلمه اوري، هغه کسر به چې مونږ کېناستو هغه خلک 20 غز نه کم پټکې نه تړي، لوی پټکې تړلي. مونږ به د هغې نه ډېر روب واخیستو چې دا خو ډېر باروبه انسان دی. چې کله به مونږ د هغې نه کلمه واورېده هغې به لا اله الا الله، لا اله الا الله نه شو ویلی، لا اله الا الله. مونږ تاسو حج او عمرې ته ځو، هلته د رسول الله مبارک وسلم روضې سره دا د نبی علیه السلام جمعات ته دې طرف ته د نبی علیه السلام روضه ده او دې طرف ته یو چبوتره جوړه ده، هغه باندې قران مجیدونه پراته وی. ډېر خلکو ته الله موقع ورکړي د هغې د پاسه کینی تلاوت کوي. دا اصحاب صفا دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د هغې مدرسه وه. نو دا مدرسې بنیاد رسول الله مبارک په خپله باندې ایښی دی. په دې کې اتیا یا درې اتیا طلباو. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې مدرسې فاضل دی. دا مونږ تاسو چې حدیث مبارکه وایو او هر څلورم پنځم حدیث نه بعد د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ذکر راشي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه صد پاسا 15,000 حدیث مبارکه دا ذکرې دی او مونږ تاسو ته را رسولې او مونږ چې دې کنه دا غینه دا علم ذکرې دی. ورونو الله جل جلاله زمونږ د دې دین حفاظت کړي دی، چونکه دا قیامت ورځې پورې دی. تاسو به حیران شئ، یهودیت دا د ټولو نه قدیم مذهب دی. یهودیان تاسو چیرته واسطه دوی سره راشي او دوی نه دا تاسو کې چې يهوديانو تاسو ټول دنیا کې د ټولو مالدار خلک یې او تاسو مذهب د ټولو نه قدیم دی. بنی اسرائیل پزورونو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کې تیر شوی دي. آیا تاسو د تورات څوک حافظ شته؟ نو د دې جواب په نفي کې وي. په يهوديانو کې د تورات حافظ څوک نشته. دیو آیا تاسو دا کتاب خپل شکل کې مشته؟ تورات خپل شکل کې مونږ ته پیش کړي چې په کومه ژبه کې نازل دی، نو هغه سره په خپل ژبه کې هم نشته. بیا تاسو د عیسایانو سره کېنئ چې دنیا کې ټول نه تاسو زیات یې آبادی ته تاسو دی. تاسو سره د خپل انجیل څوک حافظ شته؟ نو دوی سره د انجیل څوک حافظ نشته. آیا تاسو سره خپل کتاب شته چې په کومه ژبه کې هغه کوم چې ژبه و عبرانی په خپل ژبه کې نازل وي هغه هم دوی سره نشته دی؟ الحمدلله موږ تاسو سره قرآن پاک دی. په دې وخت مسلمان د ټولو نه مجبور قوم دی، مقهور قوم دی، پریشان دی، لیکن الحمدلله موږ تاسو د خپل کلام حفاظت کړی دی. تاسو به حیران شئ، زموږ یو بورډ دی وفاق المدارس العربیه، زموږ د مدرسې بورډ دی صرف په پاکستان کې، پوره دنیا کې نه.
دینا ہر کال 1,00,000 حافظان تیاری 1,00,000 دا قرآن پاک حافظان دا صرف یو بورڈ نہ تیاری دین علاوہ نور اغا مدارس لکه اوس کار ابراہیم سے مدرسہ دا رجسٹر نہ دے زمون په دې جماعتونو کې پامانګړ کې پیرپای کې پاو کې دنیا جماعتونو دی رجسٹر نه دی حکومت سره دا هر اغزان 1,00,000 حافظان تیاریږي چې رجسٹر دی دا حافظان تیاریږي دا 2,00,000 ته ورسیږي الحمدلله دا سالانه 2,00,000 حافظان دا موږ د دینی مدارس مونږ ته راکړي او دارنګه چې نه کنه الحمدلله دادا سے حافظان چې مونږ ته په تراو کې د الله کلام اوري او دارنګه مولانا صاحب تاسو په مخ کې د حافظ اهمیت بیان کړي چې الله جل جلاله دې تصور کوي او دا یادول صرف آخرت لپاره نه دا د رسول الله مبارک تمنا ده چې زما په امت کې حافظان وي او مونږ ته د دې ضرورت هم راغلی دی مونږ لپاره دا سینې ضروری دي حالات هیڅ پته نه لګي دا هلاکو خان او چنگیز خان چې کله رااله بغداد کې او دوی دا کتابونه وسوځول او دا دجله او فرات کې دا کتابونو دا سیاهي اوبه روانې وي په داسې حالت کې دا قرآن پاک دوباره د سینو نه لیکلی شوی دی د وړو وړو ماشومانو قرآن یادو د سینو نه لیکلی شوی دی دارنګه بخارا او سمرقند چې دا زموږ د دین مراکز وو زموږ د حدیثو چې څومره کتابونه دي دا عربي علماو نه دي لیکلي دا ماوراء النهر افغانستان نه چې وړي دي ته ماوراء النهر د علاقې ته ویل شي بخارا او سمرقند دا امام مسلم او امام بخاری او دا څومره چې لوی دا مونږ تاسو دا شپږ د حدیث لوی کتابونه دي دا د خلکو لیکلي دي دا د دین مرکز وو نو الحمدلله زمونږ تاسو دا دین حفاظت شوی دی نو دلته چې کله به حالات رااله او دارنګه انقلاب راغی تبدیلی رااله نو بیا هم دا قرآن پاک سینونه لیکل شوی دی دا کتابونه اوس وځولې شو او دارنګه جماعتونه وران کړي شو نو دا د امت ذمہ داری هم ده چې مونږ او تاسو به د قرآن پاک حفاظت کوو تر قیامت ورځې پورې نو د حفاظت لپاره بهترین ځای دا زموږ او تاسو سینې دي چې دا په سینو کې محفوظ وي الحمدلله زمونږ او تاسو په دې ملک کې په دې وخت کې پاکستان دا به الله جل جلاله قیامت ورځ پورې به د حفاظت کیږي حالات چې څه هم راځي زمونږ استاد به فرمایل شیر علي شاه صاحب هغه به فرمایل چې کله نا کله الله فیصله وکړي چې د عمل کلم خو دا واړه ماشومان چې کله د سحر د اذان نه مخکې دوی را پاسي او په دې معصوم شونډو باندې د الله کلام وایي نو الله ټول عذابونه ختم کړي ټول فیصله واپس شي ځکه دا معصوم دا خو یو معصوم نه په دې باندې ګناه نشته او دې باوجود هم د الله کلام وایي نو الله جل جلاله د دې په وجه باندې زموږ او تاسو د دې ملک حفاظت فرمایي نورونو دا به موږ او تاسو مضبوطو خدا به څنګه مضبوطيږي یو سوچ روان دی چې طبقاتی نظام تعلیم دا مدرسو ول خلق ځان لدی او دا سکول کالج چې وای دا خلق ځان لدی نو دا زمون اکابر زمون مشرانو ختم کړي دي شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمه الله دا چې کله اسیر مالټا او مالټې نه راغی نو د علیګړ ته لاړو علیګړ زمونږ او تاسو د عصري علوم اول یونیورسيټي ده ال ته لاړو نو ال ته د سکول او د کالج طلبه هغه جمع کړو او هغه ته فرمایل بچو تاسو سره چې کوم علوم دي دا هم ډیر قیمتي دي تاسو سره ټیکنالوژي ده تاسو د علوم په وجه باندې جاز جوړیږي تاسو د علوم په وجه باندې دا دنیا ټوله مسخر ده نو تاسو راشي مدرسو ته دا خپل علوم مدرسو طلبه او توخای
او د مدرسو طلباء سره د عرش علوم دي، د الله جل جلاله ذات ته د رسیدو علوم دي. تاسو دې نه دا علوم زده کوئ چې تاسو منځ کې دا دوریاں ختم شي، دا لرېوالی ختم شي، او دارنګې چې ده که نه یو بل سره تعاون وکړي. الحمدلله د تبلیغ په برکت باندې یو انقلاب دی، خلک دین طرف ته را روان دي، خپل بچي مدرسو کې داخلي. نن نه 13 کاله مخکې زمونږ په دې ملک کې 2000 مدرسې هم نه وې. الحمدلله په دې وخت کې 46000 مدارس دي. دا هغه مدارس چې کوم رجسٹر دي، حکومت سره رجسٹر دي، 46000 مدارس دي. او په دې کې 60 लाख 70 لکه طلباء او طالبات سبق وایي. یعنی جنکې هم الحمدلله دا دي چې 30 लाख دوی دي او 30 लाख مونږ یو. او دا چې د کنه الحمدلله چې د کنه علوم حاصلوي. که یو طرف ته 3 کروڑ نه زیات زموږ ماشومان په سکولونو کې سکول وایي، نو دارنګې دا مونږ دا بل طرف هم محروم نه دی. په دې باندې الحمدلله ورځ په ورځ باندې ترقي کیږي، باوجود د دې چې پروپیګنډا کیږي او بدرد ویل شي، لیکن خلکو کې یو دینی مزاج دا، دینی پوهه دا، دا غي په ځوانه خلک الحمدلله مدارسو طرف ته روان دي، او دارنګې چې د کنه دین طرف ته روان دي. الحمدلله زمونږ وفاق المدارس دا یو نیټ ورک دی، او د دې سند چې دی دا د ایم برابر دی. زموږ چې کوم علما دلته تعلیم حاصل کی، موږ دوی ته سند ورکو، نو دوی لاړ شي پېښور یونیورسټۍ نه باقاعده دوی ته د ایم اسلامیات او د ایم عربی سند ملاوي. او الحمدلله زموږ تعلیمي یو نظام دی، د 18 فروری نه زموږ سالانه امتحانات شروع کیږي. نو دا وفاق المدارس نیټ ورک پوره دنیا کې دی، بنگلاديش کې هم دی، دارنګ یورپ ممالکو کې کوم زموږ طلباء دلته فارغ شو د یورپ او د یو ملکونو، هغه خپل مدرسې دي. نو تاسو به حیران شئ چې په یو ورځ باندې پرچوي، پوره دنیا کې پرچوي، نه پرچا آؤٹ کیږي، نه پاغه کې نقل وي، او نه پاغه کې بدمزگی پیدا کیږي. 18 فروری نه شروع شي او 23 فروری پورې زموږ دا پرچی وي، شپږ ورځې شپږ پرچی وي زموږ، او پټیم باندې پرچا راځي نه چیرته لیټ کیږي. او دارنګه پټیم باندې چې دا کنه زموږ بورډ چې دا ملتان کې دی. الحمدلله دا یو نظام روان دی. دارنګه ورونو تاسو نه دا زموږ دا درخواست دی چې دا زموږ ذمہ داری دی. رسول الله مبارک فرمایي، عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو نه کوي چې حضور عذاب برازي، عذابونه برازي چې نیک خلق هم موجود وي. نو ته فرمایي ها چې کله خباثت عام شي، بد خلق په معاشره کې ډیر شي، نو کنه نیک خلق موجود هم وي، نو بیا به هم عذاب راځي چې ګناهونه عام شي، خباثت عام شي. نو دارنګ ورونو زمونږ د څومره خلک نیک دي، د دې په نیکوالي نه کیږي، څومره پورې چې موږ تاسو ټول نیکان نشو، په معاشره کې نیکی زیاته نشي. نو دا زمونږ تاسو بچاو د پاره هم دی. الله موږ تاسو هغه وخت پورې به بچ ساتي چې څومره پورې موږ نیک یو، چې کله بد شو نو بیا به د عذابونو مختلف شکلونه وي. دا علماء وایي کنه یا عذابونه برازي نه عذابونه راغلي دي. 2001 نه بعد څه آسماني عذابونه دي او څه د ځمکې عذابونه دي، کله څه د آفتونو په صورت کې دي، او څه عذابونه داسې دي چې هغه خپل ځان باندې مسلط کړي دي. دارنګ د دینه د وته د پاره صرف او صرف دا چې موږ تاسو دیندار شو. او زه دا خبر هر ځای کوم، د دیندارۍ اولنې بنیاد چې دا موږ دی، کم از کم موږ تاسو موږ کوو. ګوره هر عبادت چې موږ تاسو کوو دا هر ځای کیږي. روزه ته هر ځای ساتلی شي، په سفر کې هم ساتلی شي، په حضر کې هم ساتلی شي. دارنګ زکات هم هر ځای ورکولی شي، ذکر هم هر ځای ورکولی شي، لیکن د موږ دپاره جومات جوړ دی. او دارنګ هر یو عمل معاف کیږي، لیکن موږ په یو حال کې معاف نه دی. ځان یو موږ تاسو جماعتونو طرف تراشو، جماعتونه آباد کو. نن زموږ تاسو جماعتونه شاړ دي. 10% خلک موس کوي، 90% خلک موس نه کوي. 90% خلک موس نه کوي. یو سړی سحر را پاسي او د برکت دعا کوي چې الله زما په رزق کې، په مال کې او په حال کې برکت واچوي. نو د سحر موس ونه کو، نو د په حال او مال کې به برکت څنګه راشي؟
وی سحر موس چې وکړي نو د الله مدد تا سره شامل حال شو. وی کوم سره چې سحر موس راشي دا د الله ملمه وي، دا د الله ملمه وي، د الله په حفاظت کې دا انسان راشي. سړی موزونه کې نو بس دغه ابتدا غلطه وشوه. اوس کله ټول عمر چې دا کنه رزق ګټي داغه په رزق کې به برکت نه وي. دا که شپې 1 بجې پورې دکان کې ناست وي دغه په رزق کې به برکت نه وي. دارنګه ورونو خو زموږ دا روټین سم کو، دا ژوند سم کو، او دارنګه د سحر چې د کرموز اهتمام ساتو، نور منځونو اهتمام ساتو. الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. نو قاری ابراهیم صاحب الحمدلله دلته د جماعت کې خدمت کوي او دا د علماو هغه رزلټ وي چې الحمدلله په دې کال کې وته لس ماشومان دا تاسو ته درکې او دارنګه چې د کنه خدمت کوي. ان شاء الله العزیز موږ تاسو د دوی د دې خدمت قدردان یو. او د دوی د خدمت قدردانی څنګه دی؟ علماء سره محبت ساتل، د دوی خدمت کول. علماء لیکلي دي دا یو مسله تاسو بیانوم. دا بعض خلکو په ذهن کې وي چې دا علماء دوی تنخوالی په قرآن باندې په جماعت کې دوی تنخوالی دې کې شک نشته. دا تنخوا چې دی دا ټیک نه ده په قرآن باندې. جماعت امامت باندې تنخوا ټیک نه دی. خو علماء لیکي چې دا تنخوا چې کوم علماء علی نو دا علماء تنخوا دا په قرآن نه علی نه جماعت په امامت باندې علی بلکې دا د وخت تنخوا علی، دا د وخت تنخوا علی. او موږ تاسو هم دا نیت کوو چې به زه دا امام د تنخوا ورکوم یا قاری صاحب ته موږ ته وخت را کړی دی. ځکه دا قاری صاحب دی ازم ځکه اوس مثال کے طور پر کاروبار شروع کوم زه تاسو ټول نخکلې کاروبار کولای شم. ځکه معاملات ما ویلي دي زمون کتابونو کې معاملات ویلي شي، تجارت پسنګ کوي، کاروبار وسنګ کوي، ډیلینګ بسنګ کوي، خلک بزان سره څنګه متوجه کوي او یو وخت بتا اخلاق څنګه وي، سیس بسنګ خاص کوي، سیس به کوم معیار وي. چې په دې معیار باندې مون کاروبار شروع کوو ټول دنیا به مون طرف ته راځي. لیکن کما کاروبار شروع کو الته به د مونږ وخت وي او ای مولا صاحب چیرته دی ماسپخین مسکنو مازیګر مسکنو ماخام مسکنو. نو دله وجه په دین کې با فرق راشي. نو دله وجه علما فرمایي چې علما دوی د تاسو تنخوا ورکوي خو د وخت تنخوا ورکوي، دا د وخت په بدل کې ورکوي چې دوی دا وخت تاسو سره دی. او دارنګه دا علما چې دې طرف ته راځي دا لکه څنګه ما تاسو دا ذمہ داری دی کچېرته دا دین زخپله په خاندان کې یو مولایم نور ما ټول خاندان چې دا نوکرو کاروبار والدي ما خپل والی صاحب او جی ډي سی ایل نه ریټایر دی. نو دارنګه مونږ چې دا دین طرف ته راغلی نو دا دین مونږ مجبوری ده د دین خدمت کول دا زموږ مجبوری ده بل لار زموږ تاسو نشته. ان شاء الله العزیز دې لپاره زموږ تاسو د علماو سره یو خپل فضا جوړ شي او دارنګه چې د کنه د سرپرستی کوو د خپل بچي چې د کنه په دې باندې هم دین حاصلو. دا کوم زنانه چې سبق وایي دا ګوره یو اداره وي او ضرورت هم ده. موږ د تبلیغ کې موږ او د مدرسو سره زموږ تعلق ته یقین وساتئ. کوم خلک چې تبلیغ کې وخت نه وی لګولې یا کوم مدرسه کې نه وی هغه ته کلمه هم نه ورځي، کلمه هم صحیح نه ورځي. موږ سره د مشران زنانه مدرسه کې داخلي شي زه د استادانو ته وایم دوی ته اول صرف کلمه خایه یقین وخاده د مشران زنانه یو میاش مونږ په دې تیر کو دوی ته کلمه نه ورځي. لکه مونږ وای دا دین زیات شو کنه دین زیات شو خو چې کله سړی نه ته پوسو کې ور نږدې شي به سړی ته پته ولګي چې د خلکو څه حال دی. زمو 90% خلکو ته کلمه نه ورځي. مونږ جراواله کې یو کلی کې تشکیلو هغه پورا کلی به کلمه وی لا اله الا الله پاک رسول الله. نو موږ ورته دا کلمه خو لا اله الا الله محمد رسول الله هغه وی نبی علی السلام پاک نه دی. نو بیا موږ علماء مشوره وکړه چې دا به دوی خلکو په ذهن کې څنګه کینو کلمه خو لا اله الا الله محمد رسول الله دی. نو بیا موږ مشوره وکړه دوی ته مداوي چې کلمه په دوه قسمه باندې دی، یو د محبت کلمه ده یو د ایمان کلمه ده. دا کومه کلمه چې تاسو وای دا ټیک ده دا د محبت کلمه ده، خو ایمان کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ده. ډیر خلک تاسو نور لا اله الا الله محمد رسول الله وای. مونږه یو ځای ته لاړو بارکان ته وای بلوچستان کې ځای دی. مونږ د مشرانو ویلو چې دې خلکو نه صرف کلمه اوري هغه کسر و چې مونږ کېناستو هغه خلک 20 غز نه کم پټکې نه تړي لوی پټکې تړلې
موږ به دا غي نړۍ روب واخښتو چې دا خو ډیر باروب انسان دی چې کله به موږ دا غي نه کلمه واورېدا هغه به لا اله الا الله لا اله الا الله نشو ویل لا اله الا الله یعنی 40 دن مونږ ته تیر کړو پورا کلی کې داسې کس مونږ ته ملاو نشو چې هغه ته کلمه ورکړه یو بابا سره مونږ ناسو 3 غنټې مونږ سره کلمه وې اخیرا په جړا شو چې نشم زده کولای تاسو هم ستړي شوي او زه دا کلمه نشم زده کولای مونږ دا د امت چې دا کنن حال دی نو خواهشات خو دې دا خبرونو تیر شي کپڑے مو واچولې خوراکونه مو کو بیا خو قبر دی قبر طرف ته تللی او دینه مخکرونو تیارې دی چې موږ تاسو لاړ شو تیارې وکړو رسول الله مبارک فرمایي زما د امت عمرونه دا به د شپېتو او 20 کالو په منځ کې دا زموږ تاسو عمرونه دي موږ ته مرګ معلوم دی چې دینه مخکې انسان نزي د دې پرونو زموږ تاسو تیاری وکړو دا نن چې دا دستربندي دی دا یو تیاری دی دا د آخرت یو تیاری دی چې موږ ته یو شعور ملاو شي تیاری ملاو شي الله دې دا ماشومان او والدین چې دا غي په جون کې برکتونه نصیب فرمای او الله دې دا ماشومان د خپل مور پلار د پاره د سترګو یخوالي ذریعہ فرمای الله دې کاری سے په جون کې برکتونه نصیب فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین